دا خبر له تورخم څخه په تورخم کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې شوې ده. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. تورخم کې د افغان او پاکستاني پولیسو ترمنځ نښتې شوې ده. ځایي سرچینې د جزیاتو له ورکولو پرته وایي په سیمه کې د سپکو او درنو وسلو ډزې اورېدل شوي دي. د یادونې ده چې هلته تېر ماښام د افغان او پاکستاني لوریو ترمنځ د تورخم دروازې د پرانیستلو په تړاو ناسته هم شوې وه. زاویه نیوز ته له تورخم څخه سرچینې وایي دغه نښته شاوخوا 12 بجې پیل شوې او د دواړو لورو لخوا سپکې او درنې وسلې وکارول شوې. د سرچینې په خبره اوس هم ډیورنډ فرضي کرښې په څېرمه د سپکو وسلو غږونه اورېدل کېږي. د زاویه نیوز د سرچینو د معلوماتو له مخې په دغه نښته کې ګڼ شمېر ملکي وګړو ته هم ځاني زیان اوښتی، خو دقیق اختلافات لا نه دي په ډاګه شوي. دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبې په ورځ د طالبانو او پاکستاني چارواکو ترمنځ تورخم دروازې د خلاصولو په اړه خبرې هم شوې وې.